علامه ابوریحان البیروني د مقبرې ترڅنګ ولاړ د افغانستان د ویاړلي تاریخ په پاڼو کې مې ډېری ځل د البیروني په هکله باندې لوستي و چې دا یو اسلامي ساینسدان او ستورپوهنه او ځمکه پوهنه او په دې برخه کې خاص مهارت او ځانګړې پوهه او یو ساینسدان و تقریبا 1000 یا 1200 کاله وړاندې بیا مې ډېری هېوادونو داسې اورېدلي چې څوک وایي البیروني زموږ دی او یو ډېرو هېوادونه د دې دعوه لري خو ژوندی تاریخ یې موږ سره دی چې خوشبختانه د غزني د اسلامي تمدن او فرهنګ پایتخت د دې په غېږ کې په خپله غېږ کې علامه البیروني ته ځای ورکړی نور چې هر څوک دعوه کوي د هغې خپل کار دی خو فلحال زموږ سره موجود دی او مقبره همدلته ده د البیروني اړوند به تاسو هم ډېر لوستي خو نن خوشبختانه د هغې زیارت ته مو راورسولې او تر دې رهنما سره د غزني ولایت د اطلاعات فرهنګ یو غړی به ووایم چې سیلانیان همدغه ځایونو ته بوځي دا راسره ولاړ دی ماشاءالله د دې په د هر ځي به اړوند ورسره ډېری زیات معلومات دي نو دا زما خبرې خو هم ډېرې اورېدلې دي نن به د هوتک صاحب څخه اورو چې د البیروني په اړوند باندې دا څه وایي هوتک صاحب البیروني څه کاره او څومره وړاندې دلته ژوند کو د چا په باچاهۍ کې دلته و که نه او تر دې دمه چې زموږ سره پاتې دی فکر کومه په داخل د افغانستان کې یو پوهنتون هم د البیروني په نوم باندې شته دی نو دا چې خو ټول معلومات انشاءالله تعالی تاسو سره شته بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم شینواری صاحب غزني ولایت ته ښه راغلاست موږ او تاسې چې چیرته قرار لرو د علامه ابوریحان البیروني د زیارت سر ته ولاړ یو ابوریحان البیروني په 10مه میلادي پیړۍ کې ژوند کړی دی کله چې سلطان محمود غزنوي نیشاپور او خوارزم ونیول هلته یې له ځینو پوهانو څخه هیله وکړله چې دوی د غزني دربار ته راولي او دلته د دوی له پوهې څخه استفاده وکړي چې په هغو جمله کې یو هم ابوریحان البیروني و ابوریحان البیروني خپل نوم یې چې دی محمد دی د احمد زوی دی په 312 میلادي کال کې د خوارزم بیرون او کاس په کلیو کې زیږېدلی دی تر هغو وروسته چې دی غزني ته راغلی دی په غزني کې هم ډېری کتابونه لیکلي دي تحقیقات او څېړنې کړي د غزني په جغرافیه کې تر هغو وروسته چې کله سلطان محمود غزنوي هندوستان ته تللی هلته یې اسلامي فتوحات کړي نو ابوریحان البیروني یې له ځان سره بولی دی په هماغو وختونو کې ابوریحان البیروني یو ډېر مفید اثر ولیکلو چې تحقیق ما فی الهند نومیدلو یعنی د هندوانو د هندوستان په جغرافیه باندې په مذهبونو په عقایدو په نژاد په توکم په قبیلو باندې په دودونو په رسومو او عنعناتو باندې ډېر یو خلاص یو مفید کتاب لیکلی دی په هغو وختونو کې تر هغو وروسته دوی نور آثار هم لیکلي ځینې تاریخي شواهد وایي چې د ده د آثارو شمیر تر 114 څخه اوړي 114 آثار یې لیکلي دي او د دوی خپله پوهه چې وه د دوی پوهه په نجوم کې وه په جغرافیه کې وه په ریاضي کې وه په فزیک کې وه په منطق کې وه په طب کې وه او په اسلامي عقایدو کې وه په دو برخو کې دوی ډېر تحقیقات کړي دا یو اسلامي ستور پوه و چې یعنې که اوس یو څوک وایي چې غرب کې دا شی ډېر مخکې دی نو په دې باندې پوه شو چې 1000 کاله وړاندې موږ داسې یو څوک بله 1000 کاله وړاندې 1000 کاله وړاندې یعنې موږ داسې یو نجوم پوه یو ستور پیژندونکی معدن پیژندونکی ځمکه پیژندونکی درلودو چې هغه ابوریحان البیروني و او په دغه برخه کې یې ډېری آثار ایجاد کړي دي تحقیق یې کړی او تخلیق کړي دي بلکل هغه آثار چې کوم ده لیکلي دي اوس پاتې دي موږ سره موجوده که نه د جنګونو کې به د منځه تللي نه د نیکه مرغه زه باید ووایم د افغانستان په ډېری کتابخانو کې په کتابتونونو کې همداشان د افغانستان علومو اکاډمۍ کتابخانه کې او په کابل کې په عامه کتابتون کې او بهري کتابتون کې د دوی کتابونه شته پیدا کیږي په نورو ځایو کې هم شته په هندوستان کې
په کتابخانو کې ډیر دی. هلته د انګریزي آرشیف په رڼا کې د ده په کتابونو باندې تحقیقات شوي دي، څېړنې شوي دي. او کله چې په افغانستان کابل کې په علوم اکاډمۍ کې د دوی په اړه باندې سیمینارونه لیکل جوړیږي، نو د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه پوهان راغوښتل کیږي او د البیروني په اړه باندې خپلې مقالې وړاندې کوي چې دوی همغه مقالې ملته خپلو کتابخانو کې لیکلي دي، تحقیق یې کړی او بیا یې په کابل کې البیروني باندې اوس هم نړیوال محققین هغه خپل تحقیقونه لیکي. داسې یو عالم تېر شوی دی. ابوریحان البیروني په اسلامي نړۍ کې هغه محقق، څېړونکی، لیکوال او نجومپو معدن پیژندونکی او ځمکه پیژندونکی تیر شوی دی چې د ده د علم رڼاګانې به تر ډېرو ډېرو پیړیو پورې د موږ له خاورې څخه او د موږ له کتابتونونو څخه به نورې نړۍ ته رسیږي او ټوله نړۍ به د دوی له آثارو څخه متاثره وي او استفاده به ورځنې کوي. بلکل. نو نړۍ په خپل پرمختګونو کې زموږ د عالمانو د تحقیقونو څخه د هغوی د پوهې څخه لګیا دي، پرمختګونه کوي، څېړنې کوي. نو کله کله یو شمېر ځوانان یا هېوادوال ډېر ناهیلي ګورم، وایي افغانان چې دی هېڅ هم نشي کولی. موږ ورته چې نه، افغانان ډېر پیاوړي خلک دي. په هغه وخت کې 1000 کاله وړاندې موږ داسې یو څوک لرو چې اوس هم نړۍ لګیا ده د هغې د تحقیقونو څخه استفاده کوي. نو که چېرته زموږ ځوانان لږ را بیداره شي، شعور ورسره پیدا شي او د البیروني د دې تحقیقاتو څخه ګټه واخلي یا خپله دغسې هڅه وکړي، نو موږ داسې هستیانې نور هم لرو. ډېرې دي. بس داسې نورې هستۍ فرض که علامه سید جمال الدین افغان دی، همداسې فرض که ابن بطوطه دی په اسلامي نړۍ کې. نور داسې پوهان دي چې د دوی له ژوندلیکونو څخه بلکل. نو دوی زموږ ځوانان خو اوس د غرب د میډیا څخه ډېر متاثره دي که نه. نو دغه دی موږ ورته د البیروني هغه تاریخ راواغسته، د هغې هغه پوهه هم راواغسته چې د البیروني ته موږ په خپله غېږه کې ځای ورکړی دی او موږ سره داسې عالمان وو، ډېری داسې نور عالمان به هم انشاءالله تعالی پیدا کېږي به خو چې کار وکړو. خبره داسې ده که د دوی د اثارو نه او د دوی د ژوندلیکونو استفاده وشي، نوي لیکوالان، پوهان او همداشان نوي ځوانان د دوی اثار ولولي، نو موږ ته د غرب افکار او د دوی میډیاګانې او دروغ د تش په نامه باندې هوایي خبرې دغه هیڅ معنا نه لري او ځوانان باید د البیروني آثار ولولي او د افغانستان علوم اکاډمي، د افغانستان اطلاعات و فرهنګ وزارت او د پوهنې وزارت باید د دوی آثار راواخلي، چاپ یې کړي په خپلو کتابتونونو، کتابخانو کې باید د نورو نسلونو لپاره خوندي وساتي. او په هر کال کې د خوشبختانه چې د افغانستان اسلامي امارات په د اوسو وختونو کې سخت خالم یو سیمینار و د افغانستان علوم اکاډمي لخوا د البیروني په ستاینه باندې، د ده په زیار او د کتابونو په څېړنو باندې، د ده په تحقیقاتو باندې وشو چې هغه د افغانستان علوم اکاډمي او همداشان د اطلاعات فرهنګ وزارت په ګډو سره دغه سیمینار 2 ورځې جوړ کړی و چې لومړۍ ورځ یې په کابل کې تېره شوه، 2مه ورځ یې همدلته په غزني کې تېره شوله. ډېری محققین پوهان راغلي وو او بیا دلته ځینې د ګلو ګېډۍ د البیروني د زیارت په سر باندې کېښودلې او د دوی روح ته مو دعا وکړله. نو نور به هم انشاءالله د البیروني تحقیقاتو، څېړنو، د دوی کتابونو ته ډېره توجه کېږي او هغه به که خیر و د افغانستان علوم اکاډمي، اطلاعات فرهنګ وزارت راټول به کړي او په نوې بڼه به یې چاپ کړي او د محققینو، لیکوالانو، ژورنالستانو په واک کې به یې ورکړي. ډېره مننه، یو ځل بیا ډېره مننه. نو پای به یې په همدې باندې وکړو چې ما او تا مو البیروني سره یو دعا وکړو. امین. الله تعالی دې وکړي، خدای پاک دې رحم ورباندې وکړي. الله تعالی دې زموږ ځوانانو ته، راتلونکي نسلونو ته همت ورکړي چې دې تحقیقاتو څخه استفاده وکړي. الهي امین. په نړۍ کې د خدای دغسې ستوری وګرځوي.